د تپوس کوي چې په روانه یا په پرتو باندې یا د سفر په دوران کې په ګاډي کې سړی بې اودسه درود شریف ویلی شي او که نه. درود شریف یا نور ذکرونه د دې دپاره د اودس شرط نشته دی. واذکر الله ذکرا کثیرا، الله فرمایي چې الله یادوي او ډېر یادوي. نو نور عبادات چې دي نه د هغې سره خپل خپل شرطونه دي. لکه مونځ بنده کوي نو بدن به پاکي، جامې به پاکي وي، ځای به پاک وي، وقت به مکروه نه وي. نو په پلیتو جامو په پلیت بدن باندې مونځ نه کیږي، په پلیت ځای باندې مونځ نه کیږي. دا رنګ روژه ده، نو د هغې دپاره هم خپل شرطونه دي چې یو زنانه بیماره ده، حیض او نفاس کې ده، نو که دا روژه نیسي نو نه کیږي. نو د ټولو عباداتو سره شرطونه شته، خو د ذکر سره دا شرط نه دی لګولی چې ته په اودس کې که بې اودسې پاک او پلیت او ولاړ او که روان او که ولاړې که ناست که ملاست، دا شرط پکې نشته دی. نور عباداتو سره د کثیره قید هم نشته چې ډېر ډېر منځونه کوه، ډېر ډېر روجې نیسه، خو ذکر سره کثیره لفظ راغلی، ذکر ډېر ډېر کوه. نو درود شریف هم ذکر دی، هم دعا د پیغمبر علیه السلام ته، او داسې دا نور ذکرونه هم. نو ټول ذکرونه په روان هم کولی شي، په ناست هم کولی شي، په ولاړ هم کولی شي، په ملاست هم کولی شي، که په سفر کې په ګاډي کې روانې هم کولی شي. لہذا درود شریف ویل هم جایز دی او نور ذکرونه هم په روانه په اودس کې بې اودسه جایز. البته په اوداسه کې چې وي نو ثواب به ډېرې، چې بې اودسه وي نو ثواب به کمي. خو د ثواب نه خالی نه دی. که دا وخت بنده په خاموشۍ تیر کړي، هیڅ ذکر نه کوي، نو دا وخت د د نقصان د ګټه ونه کړله. او که د دغه وخت نه فایده واخلي، دی پکې ذکر، فکر، درود شریف، استغفار وغیره ووایي، نو فایده یې وشوله.